بالکل نمکین سیخ والا غوښه ډېره مشهوره ده ساده شینواري غوښه ډېره مشهوره ده اکثر ډېر خلک د پنجاب نه راشي خاص نمک منډۍ ذایقې ته راځي ډېره مشهوره ذایقه سیخ والا کړۍ والا بیا خاص کر دمپوخ ډېر مزېدار راځي نمک منډۍ د پېښور سپېشل خوراک هم دا دی پاکستان کې د پېښور کې د پښتنو سپېشل خوراک دا دمپوخ سیخ کړۍ او ساده شینواري ښایسته خوراک السلام علیکم ګرانو کتونکو په حیات خان ورلد کې درته هرکلی وایم نن په پېښور کې مو بوزمه مالګو منډای ته مالګو منډای چې خلک په نمک منډای باندې پیژني په نمک منډای کې مشهور خوراکونه لکه چرسي تیکا د دې دغه پوره قصې درته نن مخې تږدمه باوري یم چې خوښې مو شي او زمونږ دغه چینل حیات خان ورلد در سره سبسکرایب کړئ زمونږ سره اوسئ
څنګه کاروبار څنګه روان دی یار د غوښې د مطلب د ګډو ګډانو د غوښه چې شکر دی الحمدلله زره چلیږي مزې نشته که نه جي خامخا چې ورته مخکې به چې یو کس به راغی کاروبار سره به راغی روټۍ به یې وخوړه ښه چنته خوشحاله به لاړې نن سبا وخت کې چې دوه ملګري راشي 1 کیلو غوښه وخوري چې موږ وویل چې نورې پیسې شو نو هغوی یو بل ته حیران چې داسې روټۍ سلاد چټني ورسره هوټلي قهوه څوڅکي لسي ورسره نمکین سیخ والا غوښه ډېره مشهوره ده ساده شینواري غوښه ډېره مشهوره ده اکثر ډېر خلک د پنجاب نه راشي خاص نمک منډۍ ذایقې ته راځي ډېره مشهوره ذایقه سیخ والا کړۍ والا بیا خاص کر دمپوخ ډېر مزېدار راځي نمک منډۍ ده جوړ خیر بل ولاګ دی د خیر سره ان شاء الله خبر شي روان دی
ګرم پانی ډالو Turuna pani.